افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان کې له تود هرکلي سره مخ شوی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه افغان ولسمشر د 2 ورځني سفر په موخه پاکستان ته لاړ. ولسمشر د پاکستان هیواد د لومړي وزیر عمران خان په بلنه تللی چې هلته له تود هرکلي سره مخ شو. د یادولو ده چې دا لومړی ځل دی چې کوم افغان ولسمشر دی په پاکستان کې له دومره هرکلي سره مخ شوی وي. پاکستان ته له رسېدو سره ولسمشر لومړی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. هغه ولسمشر ته ښه راغلاست ووایه او د هغه سفر یې ګټور او خوښي پرې څرګنده کړه. جمهور رئیس غني د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څخه په مننې وویل چې افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ د ښه والي لپاره د سولې مشورتي جرګې د استازو د اجماع او وړاندیز په اساس پاکستان ته راغلی یم. جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان دوه اړخیزې اړیکې او مناسبات باید په متقابل درناوي او د دولت ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس استواري وي او هیله ده چې دا سفر د افغانستان او پاکستان ملتونو لپاره مثبتې پایلې ولري. له هغه وروسته یې د یو لړ چمتو شوي مراسمو په ترڅ کې له لومړي وزیر عمران خان سره وکتل. د ولسمشر دا سفر به 2 ورځنی وي او په ځینو مهمو مسایلو به له عمران خان او د پاکستان له ولسمشر علوي سره پرې وغږیږي. که څه هم پاکستان هر ځل یوازې خپلې ګټې په پام کې نیولې او په متقابل احترام اړیکې نه دي غوښتې، خو دا ځل اوضاع تغییر ښکاري. پاکستان هم ګڼ مجبوریتونه لري او کله خپل دوه مخې سیاست ته لاس وانخلي ممکن سیمه کې نور هم یوازې شي. دا چې پاکستان کوم مجبوریتونه لري او څو ته یې دلته اشاره کوو. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې له بل هر وخت زیاتې خرابې شوي دي. په ایران باندې له زیاتو بندیزونو سره له ایران سره اړیکې او سوداګري ګټه نه ورته کوي او هغه پیسې چې له امریکا نه د ترهګرۍ د ځپلو په نامه اخیستې کانګرس پرې بندي کړي او بل څوک چې له دوی سره مرسته کوی شي هغه عرب دي. هغه هم که امریکا ونه غواړي مرسته نه ورسره کوي. د دوی په سیمه کې یو بل دوست هیواد چین ده. د یادولو ده چې چین په ځان بسیا هیواد ده او کله تا سره کومه سوداګري کوي نو له تا به خام توکي اخلي او دوی به خپل توکي در صادروي او واردات به نه درڅخه کوي چې له دې سره دغه اړیکې پاکستان ته ګټه نه رسوي. نو لکه څنګه چې حکومتونه په اقتصاد باندې ولاړ دي نو دې سره سوداګرۍ ته اړتیا لري. له هند، ایران او افغانستان نه پرته دوی اړتیا لري چې منځنۍ اسیا هیوادونو سره سوداګري وکړي چې دې سره یې لار په افغانستان باندې ده. که افغانستان لار ورنکړي دا سوداګري هم نشي کېدای. اوس نو پاکستان مجبور ده چې د یو څه لاسته راوړلو لپاره یو څه باید له لاسه ورکړي. نو له دې خاطره دغه سفر ښایي افغانستان په ګټه تمام شي. تاسو د ولسمشر غني د سفر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.